بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. یو دکاندار تپوس کړی دی چې بعضې داسې صابونونه راځي چې هغه صابونه د خنزیر د چربې نه جوړیږي. د خنزیر او د چربې نه ایل وځي، هغه ایل نه دغه صابون جوړ شي. آیا د دغې صابون سره غسل کول یا د دې صابون سره کپړو وینځل حکم څرنګه ده؟ مولانا صاحب په دې کې خو ډېر تحقیق ده، ډېر زیات تحقیق ده. یو فتوا دو، یو اولا خبره دو، د تقوا خبره دو. د تقوا خبره به هم د توکم او د فتوا خبره به هم د توکم. چې کله دی وشي حقیقت بدل شي حقیقت، نو فتوا داغه دو چې د دې سره هر چی بیا جایز دی. مطلب دا چې د خنزیر چربی دو چې هغې نه کله صابون جوړ شو، نو د دې حقیقت بدل شو. حقیقت داسې بدل شو چې مخکې دې ته خنزیر چربی نه ویل کېده، اوس یې دې ته خلک خنزیر چربی نه نه خلک صابون نامو ته اخلي. نو حقیقت بدل شو. د حقیقت بدلولو سره فتوا دادو چې بس دغه شی چې سره جایز ده. کته وایي چې حواله په دې سره، نو حواله د دغې سره دغه دو چې په دور مختار په 315 نمبر هغه صفحه کې جلد نمبر اوله هغې داسې رقم ته لیکلي چې ویطهر زیت تنجس یجعله صبون به یفتی للبلوا. وی پکېږي دغې سره په هغه تیل، هغه تیل چې هغه پلیت دي چې هغې سره جوړ شي صابون. وی دې سره فتوا هم دغه دو په دې چې دې سره عمومي بلوا دو. او بل په شمی کې په 315 نمبر حواله هغه صفحه اول نمبر جلد ويطهر الزيت فصار الصابون يكون طاهرا لتبدل الحقيقه. وې دا تیل چې پلیت تیل وي هغه تیل نه صابون جوړ شي، نو دا بیا پاک دی. دې وجه نه چې حقیقت بدل شو. او عالمگیری 45 نمبر صفحه جلد نمبر اوله هغې داسې لیکل دي، هغې هم دغه شان هغه کړی دی. او مطلب دا دی چې جعل الدهن النجس فی الصابون یفتی بطهارته لانه تغییر کذا. چې دغه تیل چې هغه پلیت دی صابون د نه جوړ شي، فتوا دارو چې دا چې سره دا هم پاک دی. خو لیکن اولا خبره دادو چې کله یو سړی ته دا خبره ثابت شي چې دغه صابون بالکل په تحقیق سره ثابت چې دا د خنزیر چربی نه جوړ شوی دی، نو به هر حال بیا هغه اولا خبره دادو، تقوا خبره دادو چې دې سړی دغې صابون استعمال نه ځان بچ کړي. فتوا دادو چې دا جایز ده، کپړو هم ورسره وینځلی شي، بدن هم ورسره وینځلی شي. تقوا دغه دو چې باسې دغه شي نه چې تحقیق سره ثابت یو خو د چا وی خبره دو، وی خبره سی به نه ګرځي. نو بله خبره دادو محترمو چې د مونږ چې کوم دغه یوټیوب والا چینل ده، دا تاسو سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ او شیر هم کړئ، د دې لپاره چې نور عام مسلمانانو ته دې سره فایده ورسیږي او نفع ورسیږي او د دې مسلې نه خبر شي. او ما تاسو ته الحمدلله داسې مسلې به زه ذکر کوم چې هغه مسلې کې به د هیڅ چا اختلاف نه وي، او باقاعده به زه تاسو ته حواله ښیم او صفحه به درته ښیم. وما علینا الا البلاغ المبین.